په دې ویډیو کې حسیب قوای مرکز د خپل یو بل ملګری چې نوم یې مهرلای باغ قاضي یاد شوی لیدل کیږي. یو کمومره هلک چې تر ملای سپین رنګه برګ دسمال تړلی ګڼیږي. دا ډول دسمالونه به پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود او پلویانو به یې پر اوږو خورول یا به یې په غاړه کې زړېدلي وو. وروسته بیا د پلویانو او همفکرانو ترمنځ هم دود شو او د سټایل بڼه یې غوره کړه. هغه دسمال چې دوی یې د مقاومت سمبول بولي، خو په دغسې مجلسونو کې بیا د نڅا لپاره د هلک ملا پرې تړي. تر کټ لاندې ناست محلي سندرغاړی جمشید پرواني دی. ویل کېږي چې دې سندرغاړي هغه مهال په ودونو او محفلونو کې لوړ فیس اخیست، خو دلته د دوو کسانو ته ښایي د ویرې له وجې وړیا او په زور راوستل شوی وي. د راپورونو او د خلکو په وینا هغه مهال ځینې هلکان د زور او ویرې له امله هم دې ډول محفلونو ته راوستل کېدل. دا صحنه موږ د افغانستان یوې اوږدې او جنجالي پدیدې ته بیایي، بچه بازی. د بشري خونو د هغه مهال د څېړنو له مخې په افغانستان کې کم عمره هلکان محفلونو ته د نڅا لپاره راوستل کېدل او ان جنسي تیری پې کېده. د بشري حقونو څېړنیز راپور کې راغلي چې دا کار د زورواکو او قمندانانو لخوا ترسره کېده، هغه هم مشخصا په شمالي ولایتونو او کابل کې. دا یو بله ویډیو ده چې حسیب قوای مرکز پکې له وسلې سره ښکاري. له ویډیو معلومیږي چې واده دی او د هلک نڅا او په عامه اصطلاح د بچه‌بازۍ ساز میدان ښه ګرم ساتلی. لیدل کېږي چې د حسیب ترڅنګ ناست کس یې په غوږ کې کوم څه وایي، غوسه ورځي، ماشکه شوي او پرته له دې چې د شاوخوا خلکو پروا وساتي بې اختیاره ډزې کوي. د حسیب قوای مرکز نوم تر دې وروسته یوازې په ویډیوګانو کې نه لیدل کېږي. د تیر جمهوریت نظام په وروستیو کلونو کې د هغه نوم د کابل د دکاندارانو د پیسو غوښتنې له موضوع سره هم په رسنیو کې مطرح شو. دا هغه ویډیو ده چې پژواک خبري اژانس د 2021 کال په لومړیو کې خبره کړې ده. د ویډیو عنوان دی قوای مرکز دکانونه له دې امله تړل شوي چې حسیب قوای مرکز له هر دکاندار د پیسو غوښتنه کړې. هغه مهال تان ویبپاڼې هم دا موضوع راپور کړه. تاند لیکلي چې د قوای مرکز سیمې یو شمېر اوسیدونکي ویلي د سیمې هټۍ او مارکیټونه یې ځکه تړلي چې حسیب قوای مرکز له هرې هټۍ 1,000 امریکایي ډالر غوښتي دي. دا موضوع تر حکومت رسیږي. هغه وخت د تیر جمهوریت نظام د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان هټیوالو ته ډاډ ورکړ چې هیڅوک له هغوی څخه د باج اخیستو حق نه لري او پولیس به موضوع تعقیب کړي او له خلکو یې وغوښتل چې که له داسې پیښو سره مخ کیږي پولیس باید پرې خبر کړي. خو دا موضوع دغسې پاتې سوه او بیا هم دکانداران په ویره کې وو. همدلته ده چې حسیب پنجشیري له عامو خلکو د باجګرۍ او بدماشۍ او ویرې خپرولو له امله په حسیب قوای مرکز مشهوریږي. ما از طرف ازی بسیار زیر تهدید هستیم، بسیار زیر خطر هستیم، اولاد ما، جان ما، گدام ما، مال ما. خو له دې ټولو سره بیا هم د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په یوه ویډیو کې هغه او د نور ملګري اتلان بللي. قهرمان واقعی خالد است، قهرمان واقعی حسیب است، قهرمان واقعی مجاهد و براتون بگیم که دیگه عزیزان هستن. تر دې وراخوا د سنبلې یا وږي اتلسمه په افغانستان کې د احمد شاه مسعود د مړینې کلیزه وه او د شهید ونې په نوم هم یادېدله. په دې ورځ به د مسعود د مکتب پلویان له وسلو او موټرو سره ښار او بازار ته ووتل. ډزې به یې کولې، خلک به یې ویرول، ټرافیک او ښاري نظم به یې ګډوډ کړ او انارشي به یې جوړه کړه. خو احمد مسعود به په رسنیو کې راڅرګند شو، له پلویانو به یې وغوښتل چې د مسعود د مړینې کلیزه په آرامي ونمانځي او بې نظمي نه رامنځته کوي. خو ویل کېږي چې له رسنیو پناه به یې همدا ځوانان پر شا ډبول او د ښاري نظم ګډوډیو ته یې هڅول او له دې سره به یې عامو خلکو او د حکومت دننه خپلو مخالفینو ته خپل زور ښود. برادرها و جوانهای با شوری که در روز اجری سنبله به عزاداری میپردازند، خواهش ما و خواسته ما اینمی است که احترام، نظم، آرامش و امنیت در نظر بگیرند.
د 2018 کال د سپټمبر په 9 د مسعود د پهلویانو یو کاروان د کابل په دی افغانانو سیمو کې تم کیږي چیرې چې مخامخ د عبدالرحمن جمعه ته څیرمه پر یو دیوال د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني عکس ځړېدلی د هغه پر عکس څو ډزې کوي او په ویډیو کې اورېدل کیږي چې ولسمشر ته ناموسي ښکنځل هم کوي. برو خانواده دیگه تکده بام در شلیک های سرنشینان این کاروان ها شماری جان هایشان را از دست دادند. مقامت و تسرک بازه بیادر به داخل موتر آوردم خون پر حال پنجه شب بستن هغه مهال داسې ادعای موجود دي چې د دوی تر شا خپل بانفوذه خلک ولاړو او د غیر قانوني کړنو شوکو غلاو او باجیرۍ ته هڅول او د دې نور تنکي زلمیان له همدې زلمیانو نه الهام اخیست او په پایله کې له هر یوه حسیب قوای مرکز جوړېده. پکتیا و خوست و لوگر بیادر جاجی و منگل کلش اگه ندوانم اید بگم کانم ندارم. من در شهر کابل 24 ساعت میباشم شمشیر زدم میزنم تا که زنده باشم هستم میکنم همین کارا را. بیا جرأت داری اشرف غنی در مقابل ما میره. د حسیب قوای مرکز نوم لدی وړاندې هم د تیر جمهوریت نظام د امنیتي ادارو په راپورونو کې مطرح شوی او په 2019 کال کې د هغه د نیولو لپاره حکومت داسې عملیات ترسره کړل چې موضوع یې له کابله پنجشیر ته ورسوله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه مهال حسیب قوای مرکز د درې وژنو زورواکۍ او نورو جرمي فعالیتونو په تور تر تعقیب لاندې راوست. حدوداً از 9 دکاندار در اینجا باج گرفته از 10,000 شروع الی 30,000 دلار به حساب باج گرفته این نفر. خودش متهم به قتل، غارت، چپاولگری و گرفتن اخاذی هاست. د هغه مهال حکومت او حسیب ترمنځ دا کشمکش هغه وخت لا پسې جدي شو چې امنیتي ځواکونو د هغه د نیولو لپاره مستقیم عملیات پیل کړل. د 2019 کال د مارچ په 22مه شپه د پولیسو ځانګړي ځواکونه د پنجشیر ولایت د انابې ولسوالۍ د زمانکور سیمې ته ولاړل. ځانګړو ځواکونو د حسیب د نیولو لپاره د هغه پر استوګنځي عملیات پیل کړل. له عملیاتو سره سم وسلواله نښته رامنځته شوه او څو ساعته یې دوام وکړ خو حسیب د امنیتي ځواکونو لاسه ووت او له سیمې وتښتېد. هغه مهال ادعا وشوه چې دته خپله د حکومت دننه کسانو ویلي وو چې ځانګړي ځواکونه در روان دي نیسي دې ځان باسه. هغه وخت د عملیاتو پر وخت یو کس چې له حسیب سره یې اړیکه لرله له وسلو او نورو توکو سره ونیول شو. د دې عملیاتو پر وړاندې په پنجشیر کې خلکو غبرګون وښود. خلکو لاریون وکړ او د دغه ولایت عمومي لاره یې وتړله. د ازادي راډیو د هغه وخت راپور له مخې په نښته کې 3 تنه پولیس ټپیان شوي وو. تر 2021 کال پورې هغه د تیر جمهوریت نظام د کورنیو چارو وزارت تر تعقیب لاندې و. خو د همدې کال په اګست کې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی. جمهوریت نظام سقوط وکړ، طالبان کابل ته ننوتل. کله چې طالبانو واک ترلاسه کړ، همدلته د احمد مسعود په مشرۍ جبهه مقاومت هغه کس چې په تیر جمهوریت نظام کې د کابل په قوای مرکز کې باجیري کوله اوس د قومندان لقب ورکوي او په پنجشیر کې یې د طالبانو پر ضد جنګوي. قسمه که ما و شما شاهد هستیم سرزمین ما در اشغال یک گروه تروریستی و جنایتکار به نام طالب است. په 2022 کال کې د پنجشیر د جګړو پر مهال د حسیب د فعالیتونو او د طالبانو پر وړاندې د بریدونو راپورونه خپاره شول. وروسته د هغه ویډیوګانې او پیغامونه هم په خپل رسنیو کې خپرېدل چې پکې نوموړي د طالبانو پر وړاندې د جګړې د دوام خبره کوله. تر هغې چې د 2024 کال د اګست په 20 د حسیب پنجشیري چې په حسیب قوای مرکز مشهور و د وژل کېدو خبر خپور شو. د طالبانو اړوندو سرچینو ادعا وکړه چې حسیب د طالبانو د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوی دی. طالبانو ته اړوندو سرچینو ادعا وکړه چې حسیب له پاکستان څخه افغانستان ته تازه راستون شوی و او د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ ته تللی و. هغه د خط حسیب قوای مرکز ختم شو. موزیګر سالنګ فانکشن بورس په یو غږیز پیغام کې چې طالبانو ته منسوب شوی ویل کېږي چې حسیب له کابل څخه د شمالي سالنګ پر لور روان و او د کابل مزار شریف لوی لارې په اوږدو کې د سالنګ په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. مشکل نشته چې موږ یې پوسم و دی په دوه تور فورینر موټرو کې دی
اوړي د سالنګ شمالي ته راوړي چې دلته چیرې موجودیت اعلان وکړي. بس د کابل نه قطه ورته راغلي، کته پورته چې کوی نه چولې دی موټر نه کته کېږي تښتي وشتی دی. 2 کسه نور مردار سره مردار شوي، سره د دې 3 او 9 کسې ژوندي نیولي، سره د 2 فورینر موټر. د طالبانو اړوندو سرچینو همداراز ادعا وکړه چې په عملیاتو کې د حسیب 14 ملګري ژوندي نیول شوي دي. طالبانو ته اړوندو سرچینو د یو د هغه ډله د اختطاف، باجګرۍ او نورو جرمونو په پلانولو تورنه کړې او ادعا کړې چې دغه فعالیتونه د پاکستان د استخباراتي ادارې په لارښوونه ترسره کېدل. د ملي مقاومت جبهې سیاسي مسؤل عبدالله خنجاني ویل چې حسیب پنشیری وژل شوی، خو د هغه د وژل کېدو د دقیق وخت، ځای او د عملیاتو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات ورنه کړل. ملت بزرگ افغانستان، شهادت فرمانده بزرگ حسیب پنشیری از مبارزان بزرگ مقاومت را برای شما تسلیت عرض می کنم. بلخو په بهر کې د همدې جبهې مشر احمد مسعود هم خبرګون وښود. مسعود د هغه د وژل کېدو په خبرګون کې د هغه د وینې د غچ اخیستو خبره وکړه. بدون شک شما شاهد تحولات به امید پروردگار به مراتب خوب، قوی و عالی به زودی خواد بودین و این خون پاک فرمانده حسیب شهید ما این ظلم و این ظالما را بساطشان برخواهد چید. پر خوالو رسنوي هم د حسیب پنشیری وژل کېدل پراخ خبرګونونه پارولي دي. پلویان یې هغه اتل بولي، خو یو شمېر نور بیا د شطرنج دانه بولي چې په تیر جمهوریت نظام کې یې خپلو بانفوذو خلکو د غلاو، شګو، باجګرۍ، د عامه نظم ګډوډۍ او د خلکو ځورونې او دې ته ورته نورو غیر قانوني کړنو لپاره کاروه او وروسته یې له طالبانو سره جګړې ته وهڅاوه چې په پایله کې ووژل شو.